سلام، اوس هم د یوې بجې خبرونه. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو د طالبانو په ډله ییزو بریدونو کې 14 دولتي سرتیر وژل شوي او یو شمېر نور یې ټپیان دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی امرالدین ولي زیاتوي په دې نښتو کې چې تېره شپه ترسره شوي یو شمېر پوستې هم له منځه تللي دي. له دې سره سم د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان په یاده پېښه کې افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو د خبر پخلی کوي، خو د کلشمیر په اړه یې څه نه وایي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان سولې په اړه د خبرو په موخه یو ځل بیا بلجیم، فرانسې او روسیې ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې زلمی خلیزاد به په بروکسل او پاریس کې له اروپایي ټولنې، ناټو او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د خبرپاڼې له مخې ښاغلی خلیزاد به تر هغې وروسته په مسکو کې له روسیې او چینایي چارواکو سره پر هغو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړه ختمولی شي. د ویل ده چې په تېر یوه کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ 9 ځلې خبرې شوي، خو نږدې 2 میاشتې مخکې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې د یو امریکایي له وژل کېدو وروسته دغه لړۍ د امریکا له لوري ودرول شوه. له دې سره سم د ناټو لوی منشي له زلمي خلیزاد سره په کتنه کې ویلي چې دغه سازمان او متحدین یې د سولې د هر ډول هوکړې ملاتړ کوي. ینس ستولتنبرګ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه لیدنه تېره ورځ د بلجیم په بروکسل ښار کې د ناټو په دفتر کې ترسره شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا ټاکل شوی ښاغلی خلیزاد تر دې وروسته پاریس او تر هغې وروسته مسکو ته ولاړ شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي سرور ته د بایومټریک ماشینونو د اطلاعاتو خونې د دروازې د قلف ماتولو اوازې بې بنسټه بولي. دغه کمیسیون په یوې خبرپاڼه کې ویلي دغه دروازه هره ورځ د ناظرینو او مشاهدینو په شتون سره خلاص او تړل کیږي، خو 2 شپې مخکې د یاد کمیسیون یو شمېر ساتونکي د سړې هوا له امله یوازې د دغې ودانۍ دهلیز ته ننوتي وو چې بیرته د ناظرینو په شتون کې وایستل شول او دروازه بیرته وتړل شوه. خبرپاڼه زیاتوي په دغې ودانۍ کې به اړوند کارونه نن بیرته پیل شي او دغه بنسټ همداراز له ټولو ټاکنیزو ډلو هم غوښتي چې د بې ځایه تورونو په لګولو سره د خلکو ذهنونه مغشوش نه کړي او پرېږدي چې دغه بنسټ خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. د تخار په دلقت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په چاڼیزو عملیاتو کې 14 طالبان ووژل شول. د 218 قل اردو قمندانۍ مسؤلین وایي په دغو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې 3 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا په دې لړ کې افغان ځواکونو او د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. په نورستان کې د لومړي ځل لپاره د یتیمو ماشومانو د روزنې لپاره د یو مرکز د جوړولو چارې پیل شوې. د نورستان سیمه ییز مسؤلین وایي دغه ودانۍ چې پکې به یو کلینیک او یو ښوونځی هم وي د 2 میلیونه افغانیو په لګښت چې د ښار جوړونې او ځمکې وزارت لوري ورکول کیږي جوړیږي. له دې سره سم د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي د دغه روزنتون له جوړېدو خوښي ښیي او هغه د بې سرپرستو ماشومانو د روزلې په برخه کې مهم بولي. او 2 کسان په کابل ښار کې د چپاولګرۍ په تور ونیول شول. دا کسان نن سهار د کابل ښار د 3مې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ په وینا له یادو کسانو 1 تومانچه، 1 برچه او 1 موټر سایکل هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.